پښتنو کې نن سبا ایتیستان او ملحدین خلک پاسي ساده پښتنو ته وایي چې ته ماته ثابت ته خدای شته او نشته. دغه خلکو له زیو جواب ورکوم د ساده پښتنو ته دې ورځي جګړې کوي جنگونه کوي کنځا کوي نفرت پیلوي. په فلسفي کې یو شی دغه ته د برډن اف پروف وایي د ثابتولو بوج وته وایي. دا څه شی دی؟ برډن اف پروف دا شی دی چې مثال 3 تنان دی په کاروبار کې په شرکت باندې 2 تنان وایي چې د پیسو حساب ټیک دی، یو تن وایي چې پیسو حساب ټیک نه دی. نو اوس دا کم تن چې وایي د پیسو حساب ټیک نه دی حساب بدی راوړي ځکه دې داوا کوي چې ټیک نه دی. میجورټي کوم چې زیات خلک دی غي وایي ټیک دی. نو برډن اف پروف همیشه په ماینورټي باندې پروزي. اوس مثال زموږ پاک نبی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی هغه په ماینورټي کې په ماینورټي کې دغه نه ارګ ټول مشرکین کافرون خو د برډن اف پروف زموږ په پاک نبی باندې پریوته د ثابتولو بوجه خو هغه معجزونه علم اخلاقونه د الله کلام نه هر څه ثابت کړي چې یو د حق دین دی هر څه شته. نو دا میجورټي چې هغه د ماینورټي خبره ومنله او خلکو ایمان راوړ خلکو دین کمپلیټ خلکو دین ومنل. اوس چې پښتنو کې وایي دې سړی پاسې خلکو د وایي چې خدای نشته نو دا غلطه ده. زه ټول پښتنو ته وایم چې کله ایتیست او ملحد سړي سره تاسو کېنئ نو تاسو به زړه نه خورئ، تاسو به بوج نه لرئ ځکه چې دا بوج پتا نه دی چې خدای شته او که نشته. دا بوج په ماینورټي باندې دی. د برډن اف پروف په ایتیست باندې راځي. ته به ورته وایې چې ته ماته ثابت کړه خدای نشته، ته به ورته وایې چې ته ماته ثابت کړه تا سره څه دلایل دي، تا سره څه پروف دي، تا سره ساینټیفیک څه پروف دي، تا سره فلسافیکل پروفس دي، تا سره هیسټوریکل ایویډنس دي. ته به ورته غلي کېنې او ایتیست سړی به زیاتې خبرې کوي. زموږ ساده پښتانه الټه کوي، هغې وایي د ثابتولو بوج په ما راغی، په مونږ نه دی، په ایتیستانو باندې دی. مننه کوم.